دوستانو تاسو ته معلومه ده چې میراوس ورځې په پېښور هسپتال کې داخلو په کمپلیکس هسپتال کې اوس د هغه یو تازه‌ترین ویډیو راغلی دی. یقینا چې افسوسناک خبر دی. تاسو سره راسره در اخره پاتې شي. دوستانو میراوس چې کوم دی هغه چې په هسپتال کې داخلو خلکو مختلف قسم ویډیوګانې جوړولې چې هغه وفات شوی دی یا په هغه باندې داسې سخته ده یا هغسې، خو د هغه زوی سره چې زموږ خبرې وشولې نو زوی ویل چې هغه د 15 کالونو د شوګر بیمار دی. هغه ته دا مسله ده، خو کوم خلک چې داسې خبرونه خوروي چې ګنې هغه مړ شوی دی، وفات شوی دی یا نور داسې مختلف قسم خبرې ورپسې جوړوي او د خپل ویوز په خاطر صرف د پیسو ګټلو دپاره دوی دروغ خبرونه خوروي، نو دغه حقیقت نه لري. پکار ده چې دغه ویډیوګانې ډیلیټ کړای شي. او میراوس پخپله هم په دغه یو ویډیو کې ویلي دي چې خلک داسې خبرونه خوروي چې ګنې هغه وفات شوی دی، نو هغه وفات نه دی. موږ په ټولو پښتنو باندې غږ کوو چې دا ویډیو ډېره شیر کړئ، ځکه چې میراوس چې دی هغه ډېر زیات خفه دی او وایي چې زما باره کې خلک دروغ خبرونه جوړوي، نو پکار نه ده چې د یو چا زړه ته په دروغو خبرونو باندې تکلیف ورسي. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. ویډیو لایک کړئ، ضروري در سره شیر کړئ.